پر افغانستان بریدونو ته د هندوستان غبرګون وای پاکستان د خپلو داخلي ناکامیو پړه تل پر نورو ګاونډیو اچوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایان په پکتیکا او خوست کې د پاکستان له هوایي بریدونو 14 ورځې وروسته دغه بریدونه غندلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 46 کسان شهیدان شوي. رندیر جاسوال خبریالانو ته ویلي دا د پاکستان یو پخوانی عمل دی چې د خپلو داخلي ناکامیو پړه تل پر ګاونډیانو اچوي. د پاکستان هوایي ځواک د ډسمبر پر 24مه د تحریک طالبان پاکستان د غړو په نښه کولو په پالمه د پکتیکا پر بیرمل او د خوست پر سپیره ولسوالۍ هوایي بریدونه وکړل. د افغانستان اسلامي امارت او چارواکو سربیره نړیوالو سازمانونو او خپلواکي رسنۍ وایي چې د بریدونو کې تر ډیره مرګ ژوبله ښځې او ماشومانو ته اوښتې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د جایسوال هم رسنیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ په بېګناه ملکي وګړو هر ډول بریدونه په څرګنده توګه غندو. نوموړی وایي چې اسلام آباد تل هڅه کوي چې د خپلو داخلي ناکامیو پړه پر ګاونډیو هیوادونو واچوي. له دغو بریدونو وروسته د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شهزاده فیر هم احضار کړ. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان دغه بریدونه له ملي حاکمیت سره غړبنه او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ رامنځته کولو هڅه وبلله او څو ورځې وروسته د دغو بریدونو په غبرګون کې له ډیورنډ فرضي کرښې سره په کورمه او شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو پر سرحدي پوستو بریدونه وکړل. او وروستی خبر دا چې پاکستاني طالبانو د خپلو بریدونو په دوامه بنو ولایت کې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستاني طالبانو غورځنګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د اف سی پر 5 پوستو د لیزري ټوپک په ګډون د نورو وسلو بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستاني پوځ 3 عسکر مړه او ګڼ شمېر نور یې ټاپیان شوي دي. همدغه راز یاد غورځنګ په یو بل خبر کې زیاته کړې چې ځواکونو یې د لکي مروت ولسوالۍ خیروخیل سیمې ته نږدې 2 پولیس حکمت الله او خان بهادر د یو برید په ترڅ کې وژلي او ورسره وسلې او نور وسایل یې ترې نیولي دي.